الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر الأنصار والمهاجر وأيضا قال اللهم لا خير إلا خير الآخرة فبارك في الأنصار والمهاجر وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وخصوصا على الذين قالوا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. زمان معزز علماء کرام، طلباء اعظام او د دې سیمې په دین مینو غیرتمند مسلمانانو، الله رب العزت نه سوال دی چې زما او ستاسو د ټولو دا راتګ د خپل رضا ذریعه وګرځي. الله رب العزت دې زموږ او ستاسو د دارینو د سعادت او د ګناهونو د کفارې ذریعه وګرځي. ډیر مبارک او ښکلی محفل او مجلس دی. نن هغه محفل دی چې دا د یو عظیم المرتبت عظیم الشان د الله رب العزت سپینو ښکلی او مبارک منور او معطر کلام قرآن پاک دلته د ماشومانو ختم کړی دی. د هغې په خوشحالۍ کې موږ او تاسو ټول اجتماع ده راجمع شوي یو. دا عظیم المرتبت دا الله رب العزت دا سپین قرآن دا ښکلی او منور او معطر کلام دنیا ته چې کله نه راغلی دی، دی خوشحالی راوړي دي، دی امن راوړی دی، دی سکون راوړی دی، دی اطمینان راوړی دی، دی محبت راوړی دی، دی رشتہ داری راوړې ده، دی عدل راوړی دی، دی ځان سره انصاف راوړی دی. د جهان او د کائنات تمام فتنی، تمام مشکلات، تمام مصیبتونه، تمام ستونزې او تمام د کائنات عیبونه د دې سپین کلام د برکت الله پاک لرې کړي دي. زما معززو، څنګه چې حضرت مولانا سے محترم دامت برکات ملالیه تاسو ته د قرآن پاک برکات ډیر ښکلي انداز کې بیان کړ. دغه قرآن پاک زما د پاره، ستاسو د پاره، د کل کائنات د پاره د دنیا د نجات او د کامیابی ذمہ دار کتاب دی. د آخرت د کامیابی او د نجات ذمہ وار او ذمہ دار کتاب دی. دا قرآن د تمام ستونزو حل کتاب دی. که مونږ او تاسو غواړو چې مونږ او تاسو د ټولو مشکلاتو نه په دنیا کې مو په آخرت کې خلاص شو، د تمامو مصائبو نه نجات بیا مو، ټول مشکلات مو حل شي او امن راشي، سکون راشي، عدل او انصاف راشي، محبت او رشتہ داری راشي او د دنیا نه مونږ ته د جنت یو نمونه جوړه شي. د الله په ذات قسم هغه صرف او صرف قرآن سره تړلې زندگی ده. د قرآن پاک نه بغیر، د قرآن پاک د نظام نه بغیر، د قرآن د منور او معطرو او خوشبدار احکامو نه بغیر سوچ هی ناممکن دی. دا محالاتو نه ده. که یو انسان دا غواړي چې امن دی راشي، سکون دی راشي، راحت دی راشي، خوشحالي دی راشي او محبت او مینه دی راشي، دغه د اور نه ډکه دنیا دا جنتی ماحول والا وګرځي، دا ممکن ده په یو حل سره. هغه حل دی د قرآني نظام. څه شی دی جی؟ ټول وایي څه شی دی جی؟ قرآني نظام. قرآني نظام د تمام مشکلاتو حل دی.
خو قرآن پاک د اول ورځې نه چې کله د قرآن پاک اولنۍ وحي نازله شوله قرآن پاک اولنۍ وحي د آسماني دنیا نه د سید الکونین صلی الله علیه وسلم په مبارک زړه باندې او په مبارک سینه باندې دا وحي نازله شوه او په هغې کې د توحید او د رسالت او د بعث بعد الموت او د آخرت او د نظام خبره وه نو قرآن دغه احکاماتو سره دشمنان د اسلام دشمنان د قرآن را پاسېدل د اسلام او د نبی صلی الله علیه وسلم مخالفت شروع کړ هغه نبی علیہ السلام چې 40 کاله زندگی د کفارو د مشرکینو منځ کې تېره کړې وه او 40 کاله کې ورکوټ یو غټ مشرک نارینه او زنانه مشرکانو تمامو نبی علیہ السلام په الصادق الامین سره پیژنده نبی علیہ السلام ته به رښتونه ویلي نبی علیہ السلام ته به امانتدار ویلي څو کرته نبی علیہ السلام د مشرکینو نه پوښتنه کړې ده وایي تاسو زما باره کې څه وایئ ټولو مشرکینو به په یو اواز سره ویلي ما جربنا علیک کذبا تا باندې مونږ د دروغو تجربه نه ده کړې ما وجدناکا الا صادقا و امینا ته خو مونږ بیا موندلی یې رښتونی مو بیا موندلی یې امانتدار مو بیا موندلی یې مشرکینو مخالفینو ټولو به دا ویلې خو چې کله نبي علیہ السلام د قرآن د نظام خبره راوړه د توحید خبره راوړه د رسالت خبره راوړه د فکر آخرت خبره راوړه د مشرکینو د 380 بوتانو د هغې د نظام د رد خبره راغه د لا اله الا الله خبره راغه هغه مشرکینو چې نبی علیہ السلام ته به ډېر د قدر په نظر کتل ډېر د عزت په نظر به کتل هغه مشرکین خو پرېږده خپلو رشته دارو سکتر ابو لهب په نبی علیہ السلام باندې د کاڼو ګزارونه شروع کړل خیرې یې شروع کړې او د اول ورځې نه تر نن دوره پورې هغه مشرکینو او د هغې نسل او د هغې هغه بېهوده اولاده د اسلام او د پیغمبر اسلام او د قرآن خلاف خپل یو نه ختمېدونکی جدوجهد او کوشش شروع کړ زما معززو الله رب العزت دې وکړي چې موږ د قرآن او د اسلام مزاج نه خبردار شو د قرآن او د اسلام مزاج دا دی اول ورځې نه چې د اسلام باغ هغې میوه ورکړې ده د قرآن باغ ثمرعه ورګرځېدلی دی زما محترمو د اسلام او د قرآن دا طبیعت د دنیا د طبیعت نه لږ جدا دی د دنیا باغونه هغه په تازه په یخو اوبو باندې هغه خپله میوه ورکوي خو د قرآن او د اسلام باغ مونږ او تاسو نه اوبه نه غواړي مونږ او تاسو نه د خولو مطالبه نه کوي قرآن باغ د اول ورځې نه والا اوسه پورې د ځوانانو تازه وینې غواړي څه غواړي جي ټول وایي څه غواړي تاسو ټول د اسلام میوه غواړي که نه غواړي ټول غواړي دا ځینې ملګري لاس نوچه دي خفه دي ټول غواړي الحمدلله مونږ د اسلام نوم اخیستونکي یو مونږ اسلام سره محبت لرو اسلام زمونږ د رګ رګ حصه ده زمونږ په وینه کې ګرځي زمونږ یو ویښته د اسلام په اسلام باندې قربانۍ نه ډک دی مونږ به ولې د اسلام میوه نه غواړو نو چې د اسلام میوه غواړئ د اسلام باغ به تر و تازه کول غواړي که نه به غواړي هغه به سیرابول غواړي که نه به غواړي نو هغه وینې غواړي څه غواړي جي مینه غواړي مینه څه غواړي وینه غواړي د پیو مجنونان به مونږ تاسو ځان نه جوړو الله رب العزت دې مونږ د وینې مجنونان جوړ کړي امین وایه او د پیو په جنون کار نه کیږي خاص کر دا دور بالکل د پیو نه دی وینې به تیول غواړي د کافرانو او د کافرانو د غلامانو او د هغې د تالیسټو او خپلې مقدسې وینې هله به الله رب العزت د اسلام باغ هغې ته به میوه ورکړي د دور اول نه زما محترمو د سید الکونین صلی الله علیه وسلم هغه معطرې او خوشبودارې وینې الله توی کړي دي که نه یې توی کړي ټول وایي توی کړي دي نبی صلی الله علیه وسلم اننګي مبارک زخمی شوي دي که نه دي زخمی شوي د حضور پاک شونډې او غاښونه زخمی شوي او شهیدان شوي دي که نه دي شوي د صحابه کرامو هغه مقدس او مبارک
او منور او معطر بدنونه ټوټې شوي دي او که نه دي ټوټې شوي د صحابه کرامو بیبیانې کونډې شوي او بورې شوي دي او که نه دي شوي د صحابه کرامو واړه ماشومان بچي شهیدان شوي دي که نه دي نبی علیہ السلام او صحابه خپل وطن د اتو کالو دپاره هجرت کړی دی پرېښودی دی که نه دی پرېښودی دا عجیبه سوچ مونږ ته غیر راچولی دی چې بس ته ناست اوسه خپل خوراکونه کوه آرام سره خپل امامت کوه آرام سره مدرسې چلوه آرام سره خانقاه کې الله الله کوه آرام سره گشتونه کوه آرام سره خپل امامت کوه او پتا دې خولم نه راځي اسلام به غالب شي اسلام داسې غالب کېږي نه محترم خوا دا مونږ ته چا دوکه راکړې ده دا د شیطان دوکه ده دا د غیرو دوکه ده که د دې مقدس دین دپاره د دې قرآني نظام دپاره الله د حضور وینې توی کړي دي الله د صحابو وینې توی کړي دي الله د عمر فاروق غیرتي وینه توی کړې ده الله د حضرت عثمان حیادار وینه توی کړې ده الله د هغه شیر قرار حضرت علی رضی الله عنه وینه توی کړي دي الله د حضرت حسین رضی الله عنه مقدس وینه توی کړي دي قسم بالله الله پاک د قرآن دپاره د قرآني نظام دپاره مونږ نه وینې غواړي ورکو به وینې که نه ورکو نه سم وایي ورکو به انشاءالله زمونږ ستاسو وینې زمونږ ستاسو ځوانۍ زمونږ ستاسو بدنونه زمونږ اولاد دی د اسلام دپاره او الله پاک سره مونږ وعده کړې ده ای پروردګاره نن بیا دا وعده تازه کوو دی بچو نن د قرآن په خوشحالۍ کې د ختم په خوشحالۍ کې د انقلاب د نبی علیہ السلام د بدر تور پټکي والی دي د دې ماشومانو په واسطه تا سره بیا واده کوو الله څو پورې چې زمونږ په بدن کې ساوي زمونږ په رګونو کې وینه چلیږي انشاءالله ستا د قرآن نظام دپاره مونږ کوشش کوو انشاءالله او کوم نظام چې د قرآن نظام په مقابله کې راوتلی نظام دی کم پلیت او ګنده نظام د وجه نه چې 15 کاله وشو مونږ د قرآني نظام نه محروم یو د هغه جمهوري کفري او انګریزي نظام نه به مونږ بایکاټ کوو که نه به کوو انشاءالله نن مونږ نه قرآن مطالبه کوي قرآن نن مظلوم دی قرآن نن خفه دی په ټوله دنیا کې نن په یو ټوټه باندې د قرآن نظام نشته د الله رب العزت د سپین قرآن صرف د دې المارو دپاره نه دی راغلی د الله قرآن دلته مصله کې په مصله باندې او مسجد کې د رمضان ختم دپاره نه دی راغلی د الله رب العزت قرآن په مدرسو کې د ترکیبونو دپاره نه دی راغلی صرف محض د خالصو ترجمو دپاره نه دی راغلی د قرآن نظام د قرآن پاک احکامات دې دپاره راغلي دي چې په عدالت کې به فیصلې په قرآن باندې کېږي په څه باندې به کېږي ستاسو په پاکستان کې 15 کاله شو یو فیصله په قرآن شوې ده په قرآن شوې ده په کوم نظام کېږي وایه انګریزي نظام کوم منځي نو چې قرآن فیصله په 15 کاله کې یو فیصله په ملک پاکستان کې نه شوې ده او نه کېدو د پریدي دا نظام اسلامي دی ټول وایي اسلامي دی د دې نظام سره به موږ وفا کوو که جفا به ورسره کوو کوم نظام چې زما قرآن سره جفا کوي زما پیغمبر سره جفا کوي زما د پیغمبر د باغ ګلانو صحابو سره جفا کوي موږ به انشاءالله د هغه نظام نه بیزاري اختیاروو وو انشاءالله د بیزارۍ طریقه څه ده د بیزارۍ طریقه دا ده چې نن په دې مجلس کې به موږ الله سره واده کوو یا الله د پاکستان انګریزي نظام جمهوری نظام غیر اسلامی نظام کفری نظام د قرآن خلاف نظام دی الله دې نه مخکې مې چې څومره عیسه پکې اخیستې ده په هغې زه تا ته پیمان یم توبه استغفار کوم آینده ان زندګۍ کې به زه په دې نظام کې اټ نه اچوم کوم انشاءالله دا د قرآن سره واده ده زما سره نه ده د قرآني نظام سره وفا ده که نن موږ په دنیا کې قرآن سره وفا وکړه انشاءالله انشاءالله په قبر کې به قرآن موږ سره وفا کوي په حشر کې به قرآن موږ سره وفا کوي په میدان د حساب کتاب کې به موږ سره وفا کوي پل صراط باندې به وفا کوي او انشاءالله زما الله باندې کلک اعتماد دی څو پورې چې دې قرآن مونږه جنت ته نه یو دننه کړي هغه پورې به قرآن مونږ نه واپس کېږي انشاءالله زما معززو نن مونږ له فکر پکار دی
سوچ پکار دی خپل ایمان او دین د چند پیسو دپاره د دنیا د یو ګاډي او د عهدې دپاره خراب نه کړو. قرآن سره به بې وفایي نه کوو انشاءالله. موږ او تاسو مسلمانان یو، په قرآن باندې ایمان دی. د قرآن فیصله دا ده چې کوم انسان د پیغمبرۍ دعوو کی دا مرتد دی، دا زندیق دی، دا واجب القتل دی. په ملک پاکستان کې د 1973 نه مخکې د 74 نه 7 ستمبر 1974 نه والا نن 48 سال 47-48 سال برابر شو. د نبی علیہ السلام ګستاخان قادیانانو حفاظت په پاکستان کې کیږي که نه کیږي؟ وایي ډېر خلک خوشحاله دي. موږ یو تقریر وکوي قادیانان هم ختم کړل. 45,000 نه زیاته آبادي د قادیانانو زندیقانو مرتدینو صرف په پېښور کې ده. سلور ځای کې شپږ کاله مخکې معلومات در کومه، سلور ځای کې د دې زندیقانو په پېښور کې د جمعې لمونځ کېږي. ملا تعالی خوب څنګه درځي؟ ته خوشحالېږي څنګه؟ ته په کومه خوشحالۍ او خوش فهمۍ کې لګیا یې؟ او ربوه کې زمونږ پاکستانی مسلمانان پولیس د قادیانانو حفاظت کوي. یو طرف ته پوسټر چاپ کړي دي وایي قادیانی زندیق کافر دی، او د ټولو مسالکو په اتفاق سره ما چې کوم اسلام ویلی دی د زندیق دپاره په هغه اسلام کې محترمو زندگی ټول وایي زندگی هغه دپاره قتل دی. څه شی دی؟ قتل دی. بس هغه کافرو قرباني ورکړې ده، آیین باندې ورته کافر ویلي. موږ له پکار دی چې راپاسو او دا د کفر ټټوان موږ مجبوره کړو په دې خبره باندې چې قادیانان دپاره مرګ دی. دا مردار کوي، دا د مرګ نه وشړئ. نن موږ به صرف جلسه او جلوس زنده باد او مرد آباد. الله رب العزت دې موږ تاسو ته وس راکړي چې دا ګستاخان د په خپل لاسونو سرونه موږ کټ کړو. ښه د نبي علیه السلام د ګستاخ دپاره په مخ د ځمکه باندې ځای ټول وایه ځای نشته، خاص کر په هغه ځمکه باندې چې دا ځمکه مونږه 14 لکه شهیدان د کلمې په نوم باندې مونږ دا آزاد کړی دی. دلته د انګریز قانون مونږ برداشت کولی نشو. انشاءالله هغه ورځې لرې نه دي چې الله پاک به دلته د اسلام جنډې رپوي انشاءالله. خاینین دي د خپل خیانت او د خپل ذلت ورځې شماري، په ګوتو دې شماري، بیا به ذلیلي، بیا به ټیټ سترګي. انشاءالله د دې ځمکې تقدیر کې الله رب العزت د سپینې کلمې سپینه جنډه او د قرآن سپین نظام لیکلی دی. انشاءالله دا نظام به راځي. قرباني به ورکوو انشاءالله. قرباني دا ده د قرآن د نظام دپاره به جیل راځي، جیل به برداشت کوو. د قرآن د نظام دپاره به شهادت راځي، شهادت به برداشت کوو. د قرآن د نظام دپاره به زما کور قرآنیږي، برداشت کوو به. د قرآن د نظام دپاره زما د ښځو بېعزتي کېږي، برداشت کوو به. د قرآن د نظام دپاره به زما وجود ټوټې ټوټې کېږي، برداشت کوو به. الله پاک د عمل توفیق نصیب کړي. الله دې په کل عالم باندې د دې سپین قرآن سپین نظام راولي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا إله العالمين يا عظيم المرتبة وخل مجلس الدربار قبولك زمونږ ټول راغلو ملګرو او څومره ملګرو چې انتظامات کړي، خصوصا په موږ د ټولو باندې د حضرت قاري صاحب او مولوي صاحب محترم احسان دی چې موږ یې داسې مینهول ته راوغوښتو. الله د ټولو دا ستړي او دا خپل دربار قبول کړه. پروردګار عالمه موږ به د پاک مبارک مجلس کې د خپلو ګناهونو نه توبه وباسو. یا الله زمونږ ګناهونه معاف کړه، زمونږ توبه قبوله کړه. الله زمونږ ظاهر او باطن په خپل قرآن باندې منور او معطر وګرځوه. ظاهر او باطن مې د شریعت موافق وګرځوه. اے کریم ربه دا کوم ماشومانو بدلون وکړل، یا الله دا د وخت لوی لوی د دین خادمان وګرځوه. الله العالمین دې ایمان او اعمال سره زمونږ زیان او محفوظ وساته.
الہ العالمین دا د وخت مجاهدین مبلغین صوفیاء اتقیاء او د کفر د سترګو تصدیر ورځوان الہ العالمین دا ماشومان دا ټول ملګري دلته شناستي په شمول زمان کریم رب زمونږه دا صلاحیتونه را عطا کړي کریم داسې کوشش او محنت را عطا کړي چې د کفر په محرابونو کې او د کفر په محلاتو کې زلزلې راشي الله خدای دا هر ملګری د وخت سلطان صلاح الدین ایوب ګرځوا الله محمد ابن قاسم ګرځوا الله د وخت ابراهیم ګرځوا الله د شرک او د کفر د نظامونو تابوتونه زمونږ د په لاسونو باندې ټوکړي کا کریم او پروردگار عالم بندت د قرآن ختم شو زمونږ سترګې وسینې پیږي شوې خدای په ټول عالم باندې د قرآن په نظام باندې زمونږ سینې سترګې یې کا اے پروردگار عالم زمونږ کې بلیاول بیت المقدس کې مان او قتل الله انګريزان خدي او سړي بربند یو بربند ګرځي یو بل لغاړي ورکیو په هاش حرکتونه کوي الله دا زمونږ په ایمان باندې کاری ضرب دی خدای بیت المقدس باندې د اسلام جنډي راته پایا الله د قرآن نظام جنډي راته بیت المقدس باندې اور پوا زموږ سترګې سینې بیا ښکا ملک پاکستان کې کوم انګريزي نظام دی خدایا دا دیس کا الله دا مغلوب کا الله دا شکست خورده کا دا نظام په قرآني نظام باندې بدل کا الله ملک پاکستان اسلامي نظام کونا روا الله قرآني نظام پکې حاکم کا په تمام عالم باندې قرآني نظام راولا د قرآن د حاکمیت جنډي په ټول عالم باندې ور پوا الله موږ د حضرت عیسی علیه السلام امام مهدی علیه رضوان د سب ملګری وګرځوا خدای د دجال د سب نه محفوظ وساته الله دې خطرناک او وړاندې او توري فتنې دې خدایا زموږ د ټولو د دې خطرناکو فتنو د ایمان او د اعمال حفاظت فرمایا الله د ایمان او د اعمال حفاظت فرمایا الله د ایمان او د اعمال حفاظت فرمایا الله د ټول اسلام او د ټول مسلمانانو حافظ او ناصر شه خاص کر یا الله ستاسو په نظام لپاره په ټول عالم کې چې څومره مجاهدین او مجاهدات دي خدای تی حافظ او ناصر شي الله تی مددگار شي الله د قرآن او د قرآني نظام په نوم باندې په ټول دنیا کې چې څومره مسلمانان او مسلمانات دي بندیان دی خدای دا بندیان او بندیان را خلاص کا د کفر او یا الله د کفر د ټټوانو د جیلونو پنجری ماته کا الله د جیلونو پنجری ماته کا الله د جیلونو پنجری ماته کا الله کفر شکست ورده کی یا الله اهل کفر شکست ورده کی الله اسلام او اهل اسلام او مجاهدین اسلام غالب کی خدایا الله سرخری کی مقابل ذلیل او خوار کی پروردگارا اے الله سوق بشد اسلام بنا رکھی اسلامی نظام بنا رکھے رکاوٹی خدا آتی ہدایت نصیب کی اللہ ہدایت نصیب کی اللہ ہدایت نصیب کی اللہ کا ہدایت توڑنی پر تقدیر کی خدا دفر قہر پسر پیڑی ہوا دفر غصب پسر پیڑی ہوا الہانا ربین سلیل کا اللہ رسوے کا خدا دفرنگانو درویشانو او د غربای امت خدایا یا الله چې استاد پارا استاد نظام د پارا خپل ګورونه پریږدي الله خپل ملکونه پریږدي الله خپل خواهش دې پریږدي الله د دنیا تر او تازګۍ پریږدي یا الله د هغه غربای اسلام حفاظت وکا الله د دې مدد وکا الله د دې حفاظت وکا الله د دې مدد وکا خدایا د دې برکت موږ د اسلام موږ خدایا یا الله تور د اجر عظیم نصیب کا تمام امت تمام شهداء شهیدان ته الله جنتونه نصیب کا اعلی مقامات ورته نصیب کا یا الله د زخمیانو شفا نصیب کا الله د کونډو د ګورو خدای د یتیمانو خپل بندوبست فرمایا اے الله موږ د جهاد او اسلام سب نه جدا وکا موږ صحیح حق مجاهدین وګرځوا الہ العالمین موږ ته کامل ایمان نصیب کا صالح اعمال نصیب کا کریم او پروردگار عالم زموږ شریع حاجات د ټول پرو فرمایا حلال و برکت او رزق نصیب کا حرام و محفوظ وساتا دې ورګرو دعا درخواست اصول بیماران دي خدای ټول ته عاجله کامله مثمره شفا نصیب کا دومره سے محترم محنت کړي کوشش کړي د دې مرګري دي دلته ډیر مجاهدین مرګري دي نه کار صالحان الله د ټول حافظ او ناصر شي نو آخرت کې اجر عظیم نصیب کی الله علیه دا ټول یو مرګري یا الله مکمل یو امت وګرځوا الله مکمل امت وګرځوا دا کوششونه قبول کړي تر او تازه کړي خدای دا د اسلام مرکز وګرځي دا لکه اسلام او قرآني نظام باندې آباد کی ټول
د دین او د قرآن د خدمت توفیق نصیب کی جنت راکې خدایا د جهنم نه محفوظ وساتي د خپل قهر او د غضب او د غصې نه محفوظ وساتي ټول اسلام حافظ ناصر شاه بیا هم دوی یا الله د کوم بچو چې قرآن ختم کړي خدایا سزا کېدونه محفوظ وساته د مستقبل د دې صحیح خادمان وګرځاو موږ د مسلمانانو ورونه د دې ټول ناس خدایا د دې ټول زولیا د خیر نه ډکې خدای د برکت نه ډکې موږ دې په شریک ټول د دین او د قرآن د حکمت خادمان وګرځاو وصلی الله تبارک وتعالى على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين